اختلاف امتی رحمت، دا الله د پیغمبر ارشاد دی زما د امت اختلاف رحمت دی، دا به وي تر قیامت پورې به وي، دا څوک نشي ختمولی. که یو څوک د ځان نه ډېر تکړه جوړ کړي ختمومې، نو د دې مطلب دا دی چې د الله د پیغمبر پیشنګوي دی غلطه ثابتول غواړي. نعوذ بالله. او ځکه ته یو فایده ذکر کړم، بعض خلک یو روایت پیش کوي چې هغه منګړت بې سنده دروغ جوړ شوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نوم باندې، او هغه دا وی اختلاف امتی رحمه، زما امت کې اختلاف دا وی رحمت دی. زه دا ویمه چې داسې سړي ته چې کوم سړی دا وایي چې زما په امت کې اختلاف رحمت دی، داسې سړي ته دا دعا کوئ د اختلاف دی الله ستا په کور کې بیا راولي چې رحمت دی. کوم سړی دا غواړي زما په کور کې د اختلاف وي، کوم سړی دا غواړي چې زموږ اختلاف دی د مور پلار سره یي، د رونو سره دی، د بچو سره دی، یو سړی هم نه غواړي. نو په امت کې څنګه اختلاف غواړي؟ اختلاف د رحمت نه دی. ګورې خو دا کم اختلاف چې د علماو په منځ کې راغلی دی دوی معذوره دي د اختلاف د لاسه، یا په دې اختلاف کې دوی معذور دي، د هغې اسباب دي، معقول اسباب دي چې هغه ما ته ذکر کړو، معقول اسباب دي د هغې د لاسه د دې علماو په منځ کې اختلاف راغلی دی. موږ به کوشش دا کوو همیشه چې اختلافات ختم کوو. اوس یو سړی به ما ته دا ووایي چې صحیح شو تا خو زه په دې باندې پوه کړم چې اختلافات ولې راځي د علماو په منځ کې، خو موږ به څه کوو؟ نو په موږ باندې به یو دوه کاره دي. یو دا چې موږ به تحقیق کوو د مسلې، داسې به نه وایو چې یاره ما د پلاني نه تپوس کړی هغه ما ته دا ووایي او بس ما پې عمل دی او ړوند تقلید دې وکړو ته بسې روان شوې. نه نه، ته به تحقیق کې، ته به د اتباع کوشش کې چې هغه اتباع د قرآن او د حدیث او د قرآن او حدیث لټون به کې، د نورو علماو سره به کښېني، د نورو سره به کښېني، د هغه نه به تپوس کې، د ده نه به تپوس کې، او د هر یو نه به د دلیل مطالبه کې چې دلیل په دې کې څه دی، ته به بیا دې مسله کې حق ته ورسې. لکه اوس یو عالم دی هغه یو مسله کې فتوا ورکړې ده، بل هم فتوا ورکړې ده، دواړو فتوې جدا دي. تا د یو عالم واورېده بل هغه دې مه اورېده، اوس ته دلایل وګوره د دواړو. دا اولنی څه وایي، ولې وایي چې دا خبره داسې وکړئ، دا دویم ولې وایي چې داسې مه کوئ. چې د کوم سره دلیلو د قرآن او د حدیث نه مضبوط دلیل خو د سلف صالحینو په منهج سره، د صحابه کرامو اقوال ورسره و، د صحابه کرامو فتوې ورسره وي، د سلف صالحینو فتوې ورسره وي، د هغوی عمل ورسره و، نو بیا ته د هغه قول تابعداري کوه او په هغه وینا پسې ځه کومه وینا چې د قرآن او حدیث موافقي، د نصوصو موافقي.